السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څنګه کولی شو چې په یو ریپورټ سره د هر چا آی ډي ور بلاک کړو، ور ختم یې کړو. په دې ویډیو کې درته ټوله طریقه ښیم، خو مخکې له دې چې په دې ویډیو درته پیل وکړم، زموږ د ټلګرام چینل هم درسره جوین کړئ. په ډسکرپشن کې به تاسو لینک پیدا کړئ او همدا ډول زموږ د یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوه نو د ویډیو ته یو لایک او یو خوندور کمنټ درسره وکړئ. که چېرته غواړئ چې تاسو د یو چا آی ډي ریپورټ کړئ، یعنې ختمه یې کړئ او د فیسبوک ادارې ته په هغو پسې ایمیل ولیږئ، یعنې ورته ووایئ چې د آی ډي پیک ده یا په ما پسې پیک ویډیوګانې پورته کوي یا ماته خطر جوړوي یا همدا ډول نه محرومه ویډیوګانې پورته کوي یا همدا ډول نورې ستونزې، شخصي ستونزې هم شتون لري، خو غلط استعمال به یې هېڅکله نه کوئ. تاسو به د هغې لپاره راشئ، د هغه د پروفایل د فیسبوک د پروفایل د آی ډي څخه به یو سکرین شاټ ورته وباسئ او بیا به تاسو راشئ په د خپل فیسبوک به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په خپل فیسبوک ورته کلیک واخیستو نو را به شئ په خپل پروفایل به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په خپل پروفایل ورته کلیک واخیستو نو تاسو به راشئ دلته په دې پاس سر کې به تاسو وینئ د درې خانې چې په دې دریو خانو به تاسو ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په دې دریو خانو ورته کلیک واخیستو زه ورته انتظار کوم تر څو زموږ دغه صفحه را خلاصه شي. که تاسو ته به دغه خپل پروفایل راښکاره کړي نو لاندې به راشئ، په تاسو په د هیلپ سپورټ ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په هیلپ سپورټ ورته کلیک واخیستو په ریپورټ پرابلم به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په دې ورته کلیک واخیستو را به شئ په کنټینیو ټو ریپورټ پرابلم به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په دې ورته کلیک واخیستو کریټینګ ریپورټ جوړیږي نو تاسو به دلته خپل ریپورټ ورته ولیکئ. نو تاسو به د آی ډي سکرین شاټ هم ورته اپلوډ کړئ او خپله لیکنه به هم ورته ولیکئ، یعنې څه موضوع ده، ولې ریپورټ کوئ، ستونزه څه ده، پیک آی ډي ده، غلطې ویډیوګانې جګوي، څه ستونزه ده، دغه موضوع به ټوله ورته تشریح کړئ او تاسو به یې ور اپلوډ کړئ او د فیسبوک ادارې ته به ولیږل شي. نو موږ د دې لپاره انتظار کوو تر څو د صفحه را خلاصه شي. وبښئ، صفحه هیلپ سپورټ ریپورټ او پرابلم به ورته کلیک واخلئ او را به شئ کنټینیو ټو ریپورټ پرابلم په دې به ورته کلیک واخلئ. کریټینګ ریپورټ به جوړ شي. که دا ډول صفحه به راخلاصه شي include complete logs and diagnostic in your report. ستا په ریپورټ کې د شکایتونه هم موجود وي، ورته وایم چې include بلې پکې شامل دي وي. نوې صفحه راخلاصیږي، په سر کې درته لیکلی دي select product، تولید انتخاب کړئ، څه تولید دی. buy and sell groups، ګروپونه خرڅوي اخلي. کیمرې موضوع ده. chicken in your places، په ځایونو کې موجود ده. څه خبره ده دلته به تاسو لاندې راشئ، پروفایل به ورته وټاکئ. پروفایل دا دی پروفایل، نو په دې پروفایل به ورته کلیک واخلئ او دلته په دې اپلوډ فرام فون په دې به ورته کلیک واخلئ او د دې د آی ډي سکرین شاټ به ورته اپلوډ کړئ. کله مو چې د آی ډي سکرین شاټ اپلوډ کړو را به شئ دلته به موضوع تشریح کړئ، څه موضوع ده، ولې ډیلیټ کوئ، ولې پرې ریپورټ وهئ. زه ورته لیکنه لیکم، تر هغې د ویډیو لږه ستاسو څخه سټپ کوم. که دغه لیکنه ما ورته ولیکله چې دا پیک آی ډي ده او ماته مشکلات جوړوي، یعنې په ما پسې مشخصې ویډیوګانې پورته کوي او همدا ډول نوره ستونزه چې کومه تاسې غواړئ، څومره مو چې لیکنه زیاته وي، څومره مو چې دلیل زیات وي، همدومره به تاسو دغه آی ډي ریپورټ زیات ومنل شي، ستاسو ریپورټ به همدومره زیات ومنل شي. ښه، کله مو چې په دې دا لیکنه هم ورته ولیکله بیا به تاسو راشئ په دلته په دې کونج کې به تاسو وینئ په دې سینډ اپشن به ورته کلیک واخلئ او ستاسو ریپورټ به بالکل هغو ته واستول شي. لږ مخکې خو ما یو ریپورټ ورته واستوه د همدې په اړه، ځکه چې تاسو ته مې ویډیو کوله او هغه ریپورټ مې ورته واستوه، نو بیا هغه ویډیو راڅخه خرابه شوه. نو یو ځل مې ورته واستولو دغه ریپورټ، نو د دوهم ځل لپاره خو نشم کولی چې ورته واستوم. نو تاسو به په دې سینډ اپشن ورته کلیک واخلئ او لږ به انتظار شئ، از ډایرکټ ستاسو ریپورټ سینډ کېږي. نو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوې وي د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ له همدې چینل سره اوسئ. اوس یوه ډېره مهمه خبره پاتې ده. ځینو خلکو به انګلیسي هم نه وي زده وای، موږ به څه ډول دغه ریپورټ لیکو. تاسو به راشئ دلته په د جي ټرانسلیټر، په دې جي ټرانسلیټ دا به تاسو را ډاونلوډ کړئ. کله مې چې دا را ډاونلوډ کلیک به پرې واخلئ او دلته چې تاسو کومه د پښتو خبرې لیکئ همغه تاسو ته انګلیسي ته ژباړئ.